بخښنه غواړم چې دوی نه مې وار واخیسته. دلته نوې طالبې شوې ډیوه پتنګ خبرې وکړي چې زه غواړم په دې رابطه باندې ډېرې خبرې ونه کړم ځکه زه ښځو ته ډېر احترام لرم او هېڅکله مې د ښځو په رابطه باندې خبرې نه دي کړې. شینواري صاحب په دې بخښنې سره د تاسو چې مخکې نه چې چاته وایي چې نوې طالبه شوې آیا دا احترام نشته وي ښځې ته کوي؟ مېرمن پتنګ ضرور نه. ته اوس په سنګر کې ناسته یې نو خیر دی که چاته اوبه ورکړې که د چا دفاع کې موږ باید خبره درته وکړو. په افغانستان کې د بې حیايۍ د خپرولو د تلویزیونونو خبره وکړه نو په افغانستان کې زه واقعیت خبره وکړم. 3 ښځې ډېرې بې حیايۍ کې مشهورې وې چې یوه نجیبه فیض وه، یوه اریانا سعید وه او بله په همدې ګروپ کې شته. خلک ډېر ونه خفه وو. د هغې مخه هېڅ چا ونه نیول او هر چا چې د افغانستان ته راوځي د افغانستان ته چا چې راوځي د هغه په دې ګروپ کې دی هغه په دې ګروپ کې دی هغه هم باید تاسې باید زما خبره واورئ. موږ ستا په خبره کې نه یو راغورځېدلي. وبخښئ ټول، زه یو خواهش تاسو نه کوم چې ټول په یو بل سره پوهېږئ په خبرو، نو ډایلاګ مه جوړوئ.